ستړي مشئ زه رحمان بندر یم. دا پروګرام بی کاسټ دی. پاکستان د افغانستان د اوسني واکمنو خلاف د جګړې پریکړه په کال 2022 کې کړې وه او دا د طالبانو خلاف جګړه چې وه دا دراصل د افغانستان خلاف وه او د هغې د تقدیر خلاف وه او طالبانو هیڅ رقم داسې کار نه و کړی چې پاکستان ته د هغې نه زیان رسېده یا تکلیف رسېده، بلکې افغانانو یو داسې کار کوو چې افغانستان یې ودانوو، د ودانۍ پریکړه یې کړې وه کوم چې پاکستان ته قبول نه وه. لہذا د پاکستان ډیپ سټیټ پریکړه وکړه چې د افغانستان خلاف جګړه وکړي او دا پریکړه هغه وخت وشوه کله چې اوسني واکمنو طالبانو په واخان کې د چین سره د ځان وصل کولو او له هغه ځایه چین ته د منځني ختیځ پورې د لارې ورکولو پریکړه وکړه. یقینا دا یو ډېره غټه دعوه زه کوم او تاسو به فکر کوئ چې دا دونه غټه دعوه بغیر ثبوته نشي کېدی. زه هم داسې فکر کوم چې دا دونه غټه دعوه بغیر ثبوته نه دي کول پکار او د دې باقاعده ثبوت باندې کول پکار دي. نو زه د یو خبریال په توګه د دې په حساسیت باندې پوهه یم، ځکه په دې کې ما ډېر وخت واغسته، نږدې 2-3 میاشتې 4 میاشتې زه په دې کار کوم. په لومړي ځل په دې باندې ما اشارتاً په مارچ 2015 کې خبره کړې وه. دا ټوټه یو څو سکنډ تاسو واورئ. د امریکا په بګرام هوایي میدان باندې نظر د چین په دغه سیمه کې نفوذ او د هغې مقابله کول او دا ما ځکه کړې وه چې صدر ټرمپ دا خبره کړې وه. It's called Bagram, and we were going to keep that because of China, not because of Afghanistan. یعنی صدر ټرمپ بګرام ځکه دیول غواړي چې د چین په وجه. نو اوس پوښتنه دا پورته کېږي چې امریکا بیا د افغانستان راتله ولې چې بیا ورته تلل غواړي، چونکې هغه وخت امریکا ته معلومه نه وه یا دا خبره نه وه شوې چې چین چې دی هغه د پاکستان د اکنامک کوریډور نه علاوه د چین پاکستان اکنامک کوریډور یا راهداري چې ده د هغې علاوه یو بله لاره هم سنټرل ایشیا ته د ټریډ لپاره استعمالولی شي، کوم چې هغه ګلوبل پروجیکټ دی، یعنې نړیواله منصوبه ده او دا د تجارت جنګ چې کامیاب شي په دې کې چین د امریکا اقتصاد او امریکا ته په اقتصادي ډګر کې په نړیوال ډګر کې ماتې ورکولی شي. ځکه امریکې صدر ډانلډ ټرمپ دا خبره بیا شروع کړه چې بګرام ته دی تلل غواړي، ځکه تلل غواړي چې د چین مخه ونیسي د واخان په کوریډور باندې چې کومه لاره جوړېدونکې ده یا د جوړېدو پرېکړه شوې ده او هغه سنټرل ایشیا ته لاړ شي، دا د هغې د مخه نیولو لپاره ده. خو تاسو ته ما دا ویل چې ما په دې باندې کار وکړ، مرکې مې وکړې، عکسونه مې ترلاسه کړل، زما سورس او ذریعې چې دي هغو ډېره خواري وکړه. زه د ټولو د زړه ته د شکریا ادا کوم. حساسه موضوع کې سفرونه وکړل او ما ته د دې حده پورې تیار شو چې زه په خپله هغه ځای ته زما د تګ د بندوبست هلې ځلې وشوې، ټلیفونونه راغلل. دلته په واشنګټن ډي سي کې ما میاشت مخکې د یو ملګري سره مشوره هم په دې وکړه او هغه راته ځینې مشورې راکړې. خو بهرحال د تقدیر فیصله به نه ورته وایم، د وخت حالات او مجبوریتونه وي چې زه په خپله هلته سفر ونه کړی شو. بهرحال کور دې ودان وي د ملګرو چې ما سره عکسونه شیر کړي دي، ما سره مواد شیر کړي. زه ټول نن په دې پروګرام کې وایم چې پاکستان د افغانستان خلاف د افغانستان ځلیدونکي تقدیر چې دی هغه افغانانو ته نه پرېږدي او پاکستان ځکه نه پرېږدي چې د پاکستان خپل د ملا هډوکې چې دی کوم چې سی پیک وي هغه ناکامه کېږي، ځکه یې د افغانانو خلاف د جنګ فیصله او پرېکړه وکړه. اوس شروعات څنګه وشو؟ شروعات د دې خبرې وشو چې په مارچ 2022 کې طالبان په کال 2021 کې په اګست 15 باندې په واک کې راغلل او د دې نه څه 8-9 میاشتې وروستو د چین کمونیست چین د نړۍ د طاقتور هیواد د خارجه چارو وزیر چې دی وانګ یي هغه کابل ته لاړ. تاسو ته ونه وي یاد، خو دا نیټه وګورئ. او په کابل کې دا تګ چې دی هغه وخت کې ځکه داسې وښودل شو چې هغه په دې سیمه کې دلچسپي لري، ځکه دلچسپي لري چې هلته کې کاپر دی، هلته کې سره زر دی، هلته کې لیتیم دی، هلته ریئر ارث ایلیمنټس دي او دا قیمتي شیزونه چې دي دا چین ته پکار دي. خو دې علاوه هلته کې
هغه یو بل خبره هم وکړه او دا زما سورس ذریعہ چې دي دا هغه تصدیق کوي چې د پاکستان کې بلا سیاسی مسائل دي پوځي مسائل دي او دا اکنامک کوریډور چې کوم دی د پاکستان چین اقتصادي لار چې دا د جنجال سره وخت په وخت مخ کیږي نو سنټرل ایشیا ته باید چین یو بل آپشن ولټوي او دا بل آپشن چې دی دا د واخان دهلیز دی ډېره لنډه لار ده راځئ چې اول دا لږ ځای وګورو واخان چېرته دی افغانستان نقشه تاسو وګورئ د افغانستان په دې سر کې کوم ځای کې چې تاسو وینئ دا د نرۍ لیکه چې وتې ده نږدې 350 کیلومتره اوږده ده د 1400 کیلومتره نه ونیسه تر 15 کیلومتره پورې پلنه ده یو خواته تاجکستان دی بل خواته پاکستان دی او په سر کې نږدې 6 کیلومتره پلنه لار چې ده هغه د چین سره دا وصل کوي په شمال شرقي بدخشان صوبه کې دا نری لیکه چې دا د افغانستان هغه تقدیر دی دا په لوړو غرونو کې په واورو کې دا په لرې پرته علاقه کې چېرته چې اکسیجن هم کم وي چېرته چې خلک هم ډېر کم پاتې کېږي او څوک په سرکلي دي زما چې کوم سورس ذریعې ماته وایي چې ډېر کم خلک هلته پاتې کېږي عام سړی چې دی هلته تنګ نشي کولی ډېرو خلکو ته به یاد شي چې په دې موضوع باندې په کال 2025 کې په سوشل میډیا ډېر بحثونه شروع شو او په سوشل میډیا دا بحثونه شروع شي چې هلته پاکستان چې دی دا ځای نیولو غواړي او طالبانو دوی ته دا ځای د ورکولو پرېکړه کړې ده ځینې خلکو په هغه پروګرامونو کې ما هم برخه واخیسته هغه وخت ما هم دا هغه وخت هم ورته ما وویل چې صاحب داسې نه ده پاکستان در اصل دا ځای افغانان طالبان هغو ته نه ورکول غواړي لوبه بله ده او جنجال بل دی او تاسو یقین وکړئ په سکرین ته زه څو دغه ښیم شاټونه تاسو دا وګورئ چې د پاکستان د لوري ځینې پاکستانیانو په دې باندې دا قسمه لیکل وکړل چې دا افوا ده او دا دی او دا دی او یو اخبار پکې د ترکیې و چې یو پاکستاني پنجابي خبریال ورته په دې موضوع باندې لیکل وکړل وغیره وغیره په هغه وخت کې په دې موضوع ما خبره کړې وه خو خیر تاسو ته د یادولو په خاطر ما ویل چې دا پیښه لږه ریفرشمنټ په ذهن کې لږ یاداشت را تازه کړم اوس به زه راشم بیا دی واپس د تاریخونو ته چې د دې لوبې آغاز څنګه وکړو پاکستان په کال 2022 کې کله د چین یانګ یي چې دی هغه د افغانستان سفر وکړو او هلته د طالبانو سره ملاقات وکړو او دا خبره سره لږ ډېره ډسکس شوه خو د چین یو غټه فکربندي وه او فکرمندي دا وه چې دا لار چې دا چین ته د تجارت د لارې تر څنګ د امنیت په مورد کې یا په موضوع کې ډېر غټ جنجال او مشکل پېښولی شي البته افغان طالبانو ورته ویل چې د چین ته کوم خطر نشته دی او دا خطر به چین ته د ضمانت ورکوي چې داسې کوم مشکل به نه وي او د هغې وروستو بیا داسې وشو چې د دې کله بیرته لاړ د چین سفیر بیرته لاړ نو واخان کوریډور چې دی په مۍ 2022 کې هلته 2-3 مشران چې کوم د سړک جوړولو ماشینان دي هغه ولېږل شو کوم تصویرونه چې ما سره دي او د چا په موضوع چا چې هلته کې سفر کړی دی هغه خپله دا لیدلي دي او یو نری سړک چې دی په هغې باندې 160 کیلومتره سړک چې دی د بازۍ ګمبد سره خواته په دې کار شروع شو چې دا کار شروع شو د دې نه وروستو پاکستانیانو هغو ته پیغام ورکړ چې تاسې وګورئ چې دا دغه چې کوم دی دا طالبان دی او د طالبانو نه داسې او د طالبانو نه داسې او طالبانو داسې انډایرکټ یعنی بالواسطه په هغه باندې خبره شروع شوه خو افغان طالبانو په هغه ځای کې نږدې شپږ اووه میاشتې چې دي کار وکړ او د 160 کیلومتره سړک چې دی په دې کې ځای په ځای کنسته وشوه په دې کې ځای په ځای لاره جوړه شوه ځینې موټرې ځینې غټ ټرکونه چې خو نشي تللی خو ځینې جیپان وغیره تللی شي هغه ځای ته او ځینې خلکو سفر هم وکړ او د چین د غاړې هم هغه ځای کې چې کوم امنیتي سرتیري وو هغو چې کوم باڼ لګولی وو د هغې په هغه ځای کې هغه اکټیویټیز چې د سیوا شوه اوس په دې کې یو بل غټ المنټ چې دی دا پام کې ونیسئ چې پاکستان وایي چې افغانان دښمنان د هغو افغان طالبان د هغو دښمنان شو او د هغو دښمن یا غلیم چې دی چین هغه طالبان ته رانږدې شو اوس دا پکې ډېر مهم فیکټر دی هند ولې رانږدې کېږي هند د پاکستان د چین اکنامک کوریډور مخالف دی یوه هند چین سره دښمني د دوه هند د پاکستان سره دښمني د دوه او هند د دواړو په رقابت کې د افغان طالبانو هر قسمه کومک چې دی هغه د پاکستان په مقابل کې کچېرې آپشن اخیستل غواړي نو هغو لپاره افغانستان زیات ښه آپشن دی یا ښه خوښه ده یا لاره ده او د پاکستان په مقابل کې دا په دې باندې به زه لږ وروسته بحث کوم په 2022 کې دا کار وشو په 2022 مئی کې هلته کار شروع شو د پاکستان د دفاع وزیر وسني خواجه آصف په کال 2000
درویش کې د اپریل په میاشت کې په لومړي ځل باندې ډیر اوپنلی ډیر ښکاره دا خبره وکړله چې افغان طالبان چې دي هغه ټي ټي پي ته خپله خاوره ورکوي او دا خاوره چې دا د پاکستان خلاف استعمالیږي. کال 2022 په کال 2023 کې په مارچ کې د پاکستان خارجه وزیر دا خبره وکړه او د پاکستان د لوري په افغانستان کې په لومړي ځل باندې په چې کومه حمله وشوه هغه په دسمبر کال 2023 کې وشوه په پکتیکا کې. تاریخونه یاد ساتئ. 2022 کې د چین خارجه وزیر کابل ته لاړ، 2023 کې د پاکستان دفاع وزیر په لومړي ځل دا خبره وکړه او په 2023 کې په دسمبر کې په لومړي ځل باندې پاکستان په افغانستان کې حمله وکړه. دا ډېر مهم ډیټس او فیکټرز دي. هیڅ ثبوت پاکستان نه دی وړاندې کړی چې افغان طالبانو آخر د دې ملګري دوستان انډیوالانو د پاکستان د حکمرانانو تر مخه د پاکستان د دفاع فولادي دیوالونه د پاکستان د دیوالونو د غورځولو خلاف سم نشو. هیڅ داسې کار نه شوی، هیڅ داسې کار نه و شوی. افغانانو یوازې دا غوښتل چې په واخان کې لاره جوړه کړي او هغه چې کم پاکستان د افر ورته وکړو د 2022 او 2023 په منځ کې چې تاسو د چین پاکستان راهدارۍ کې شامل شئ. طالبان وویل چې موږ په دې کې شاملېږو او پاکستان ته دا لاره د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته رسېدو لپاره ورکوو. نو موږ د واخان په دهلیز باندې د لاره که څوم مشکله ده، څوم جنجالي ده، څوم ګرانه ده، څوم 1500 میلیونه ډالر پروجیکټ پکار ده چې 100 کیلومتر سړک افغانان طالبان په خپله جوړ کړي. ولته کوم چې د مشکلاتو آخري حد پورې تنګ دلته مرګ هلته کېدی شي، هلته کې ساه اخیستل ګران دي، هلته اوبه رسول ګران دي، دوايي رسول ګران دي وغیره وغیره. خو بیا هم دې وي چې د امکان شته دی چې داسې وشي، د چین په مرسته داسې کېدی شي. نو آخر افغانستان تقدیر ځلېدونکې دا برخه چې دا د دې د لارې چین ولې سنټرل ایشیا ته لاړ شي او ولې افغانستان خپل ځان ونه ځلوي په ځای د دې چې پاکستان وځلېږي. پاکستان ته دا خبر د قبول وړ نه وه. پاکستان تیزی په دې خبره کې شروع کړه ورستر بله چې افغانستان کې چې کوم خلک راغلی دی هغه د پاکستان دښمنان دي. تاسو ته یاد دی چې 2022 نه مخکې یعنې د کال 2021 او 22 ترمنځ پاکستانیانو په نړیوال ډګر په پاکستان کې په هر ځای کې دا خبره کوله چې افغانستان ته داسې خلک راغی چې هغه د سیمې د امن پرمختګ او ترقۍ لپاره ښه خلک دی، هغه چې د ترهګري به اوس ختمه شي، امریکا له منځه لاړه او په سیمه کې خوشحالۍ وي او د پاکستان جنرالان به کابل ته تلل. داسې وکه نه وه. خو یو دم ناڅاپه پاکستان ته دا ریلایز شوه چې څه به د افغانستان طالبان چې دی خو د پاکستان خلاف شوي دي او د پاکستان خاوره کې وینه تویول غواړي. یعنې هېڅ داسې کومه خبره نه وه شوې. خبره چې شوې وه هغه به د واخان په دهلیز باندې د کار او دې کې پاکستان چې دی هغه ته دا ځکه قبول وړ نه وه چې که داسې وشي د پاکستان 80 بلیونه ډالره ارب ډالره سرمایه چې کمه شوې ده په پاکستان کې هغه د پاکستان تقدیر بدلولی شي او که دا لاره وشي د پاکستان تقدیر بدلیدل چې دي په هغې په لاره کې دا غټ خنډ دی. لہذا پاکستان په افغانستان کې جنجال شروع کړو. دا جنجال یې ولې شروع کړو؟ دا چین ته ویل چې تاسو کم کار کول غواړئ، کم پروجیکټ کول غواړئ، کم موضوع باندې تاسو انویسټمنټ کول غواړئ، دا هیواد خطرناک دی، دا ترهګرۍ مرکز دی، هلته پیسه مه خرچه کوئ، هلته کې کار مه کوئ، د طالبانو سره مه ورنږدې کېږئ. او چین چې دی هغه دې ته غوږ نه نیو. د چین سره یې څه وکړل؟ دا یو ډېر دلچسپه خبره ده تاسو ته کوم. چین سره داسې کار وکړه سیبا چې یو نه هېرېدونکې واقعه وشوه. په 26 مارچ کال 2023 کې د اسلام آباد نه د داسو ډیم په لور ته د چین انجینران گاډی روان شو او په سلونو کیلومتره سفر نه وروستو په بیشام کې د هغو په قافله باندې برید وشو. په چینیانو په پاکستان کې ډېرې حملې کېږي، په بلوچستان کې، په ګوادر کې، په کراچۍ کې، په کوټه کې، په یو ځای کې په بل ځای کې. خو په بیشام کې د داسو ډیم طرف تلتونکي چینایي ګاډو باندې چې کوم حمله وشوه د هغې حمله په لومړي ځل باندې د هغې ذمهواري چا ونه منله. یعنې نورې حملې چې کېږي د هغې ذمهواري منل کېږي. BLA بلوچستان لیبریشن آرمي یا نورې چې بېلتون غوښتونکې ډلې دي چا هم ونه ویل چې دا کار دی کړی دی. په خپله زما سورسې زما ذریعه معلوم چې هغه حیرانه وو چې دا کار چا وکړو. خو په حیرانوونکې توګه باندې د دې پیښې وروستو په مارچ 26 مارچ 2023 چې کومه پیښه وشوه د هغې ذمهواري چا هم ومنله. خو پاکستان authorities have stated that the attack was planned in Afghanistan. What? Here we go.
هیر وی گو دا هغه ځای دی په کوم باندې چې ما خبره کوله چې په لومړي ځل باندې په چینایانو حمله وشوه په 24 د مارچ په کال 2023 کې 15 چینایي انجینران پکې ووژل شو. پاکستان وویل چې دې حملې پلانینګ چې دی په افغانستان کې شوی و ټي ټي پي دا کار کړی دی. چینایانو ته وویل چې ومولي د موږ درته نه وي چې ستاسو خلاف چې دی د ټي ټي پي هم ده. هغه ورته زموږ خلاف د ټي ټي پي اخر علت څه دی؟ ایست ترکستان مومنټ یو ډله ده او د ټي ټي پي خو کله داسې وارنینګ او ګواښ او تھریټ چین ته کله نه ورکړی او چین اخر داسې د چیني انجینرانو حمله ولې کوله. پاکستان یې ورته ویل دا زما چې کوم د پېښور کې د قومي اسمبلۍ غړی دی او د چین سفیر هغه ته خبره کړې ده. هغه ماته وایي چې دی حیرانه و چې دا کار څنګه وشو، خو په دې باندې هغه پوهېدل چې روان څه دي. چینیانو څو ځله د پاکستانیانو سره په دې موضوع خبره هم وکړه او داسې نه ده چې پاکستان گویا د چین سره دوستي نه غواړي، د چین سره دوستي ختمول غواړي. چین یوازې د چین روپۍ چې دي په خپل دغه جیب ته لاړې شي دا یې مقصد دی. د چین دغه روپۍ د بل جیب ته لاړې شي دا یې مقصد دی. ګنې تاسو زه مثال درکما چې کله په پاکستان کې په جولای 2009 کې د سور جماعت یا ریډ ماسک واقع وشوه، هلته یو ملا را پاڅېدلی و. هغه ملا چې دی هغه وی په اسلام آباد کې وی فحاشي ده او زه دا ختمومه. فحاشي څه وه؟ هغه د چینیانو د مساج دوکانونه وو، خلک ورتله مساجونو ته، چینیانو مساجونه کول. ملا څه وکړل؟ د ریډ ماسک یا سور جماعت ملا د هغه خلاف مظاهرې وکړې او شور جوړ شو، قیامه جوړه شوه. د مساجونو په دوکانونو د یو ملا د حملې وروسته پاکستان د چین په مساجونو باندې 150 زیات ماشومان طالب علمان چې جنکۍ پکې شامل وي په بمونو باندې په سور جماعت کې دننه لوځولي وو. د سور جماعت پېښه شوې وه. یعنې د چین سره دونه مینه ده چې خپل په اسلام آباد کې دننه ماشومان چې دي هغه په مدرسه کې دننه ښځې او ماشومان نشته وو د مشرف په وخت. نو د چین سره د مساج د دکانونو په سر باندې خپل په پاکستان کې مشرف په خپل ولس باندې په ښځو او ماشومانو باندې په مدرسه کې دا کار کړی وو. نو په باداسو کې په چیني انجینرانو خلاف چې طالبانو دا کار وکړو، خدای خبر چې پاکستان څه سره شو کولی. خو اصل موضوع مسله دا نه وه. ما ته خپله پاکستاني بریګیډیر یو وویل چې هغه په خپل هم حیران دی او په پېښور کې میشت د پولیسو پخواني آی جي ما ته وویل چې هغه دا د سیکیورټي فیلیر دی. نو ما ورته سیکیورټي فیلیر انټیلیجنس فیلیر دی. ما انټیلیجنس فیلیر څنګه دی؟ لکه دا انټیلیجنس فیلیر نه دی بلکې دا انساید ورک دی او هغه وی چې ممکنه توګه دا په کور دننه څه لوبه وي، خو بهرحال دا شکونه موجود وو. نو چین ته یې وویل چې صاحب په افغانستان کې طالبان دي، ټي ټي پي ده، هغه تاسو دلته په پاکستان کې نه پرېږدي. نو په واخان چې تاسو تېرېږئ نو هلته خو تاسو بیاړو د پاتې کېدو امکان نشته دی. هلته تاسو ته به دا خطر وي. نو پاکستان ټوله لوبه چې ده هغه د واخان په دهلیز باندې د چین چې کوم لوی هایوې قسم ډېر ګران دی، زه بیا وایم، خو د هغې نه د مخه نیولو لپاره دا ټول پلان شوې لوبه چې ده وشوه او پاکستان په دې کې دا قسمه حرکتونه چې دي په لومړي ځل باندې په دسمبر 2023 کې په دغه باندې چې دی په افغانستان کې په پکتیکا صوبه کې لومړی حمله وکړه او جګړه یې شروع کړه. اوس به راشو زه دا خبره چې کومه چې د پاکستان او د امریکې په دې کې په سر کې ولو چې رول څه دی. په 2015 کې صدر ټرمپ یو وار بیا په واک کې راغی او ما په مارچ کې دا خبره وکړه چې هغه کله راغی په واک کې چې هغه وایي چې زه بګرام ته بیا تلل غواړم او د دې لپاره خلیلزاد هم لیږلی دی وغیره وغیره. خو ما دا پوښتنه کوله چې آخر دې بګرام ته بیا تلل ولې غواړي؟ بګرام دې بیا نیول ولې غواړي؟ صدر په خپله ډېر واضح اشارو کې ویل د دنیا یو انسان هم په دې باندې پوښتنه نه کوي چې دې دا خبره کوي چې it is not because of Afghanistan, it is because of China. No, why it is because of China? په دې باندې خو لږ ژور سوچ پکار دی که نه؟ په دې خو لږ سر خوږول پکار دي که نه چې why it is because of China. because of China ځکه چې چین چې دی د دنیا په تجارتي سفر کې د امریکا نه ډېر مخکې روان دی. د هغو چې کوم د دنیا نه تاویدونکی سړک دی، کمربند ورته وایي او سلک روډ ورته وایي او شاهرا ورته وایي او څه چې بلا مختلف نومونه وایي، د دې په ډېرو ځایونو کې د مخه نیو سره دا د سنټرل ایشیا ته مخه نیول چې دي د دې لپاره چین باید امریکا په بګرام کې موجود وي او هلته
د استخباراتو د لارې زه په امریکا کې ناست یم زه پوهېږم چې د دې پروګرام نه وروسته زما پروګرام دا بیکاز په ډېرو ځایونو کې شاید کتل کم شي یا بند شي یا زه دا پروګرامونه کم کړم زه دې په اساسیت پوه یم خو زه دا خبره کوم ځکه چې دا قوي ده ضروري ده نو صدر ټرمپ چې دی په جنوري 2025 کې په واک کې راغی او د صدر ټرمپ سره صاحب د هغه د واک د راتلو شپږ میاشتې وروسته د پاکستان چې کوم دغه دی د فوجونو مشر دی هغه وخت کې نه فیلډ مارشل و او نه د ګډو ځواکونو مشر و عاصم منیر چیف اف آرمی سټاف و هغه په وایټ هاوس کې ډوډۍ وخوړه او ما په هغې باندې پروګرام کړی تاسو کتلی شئ بیا دویم ځل باندې د سپتمبر په 15 نیټه باندې صدر ټرمپ سره بیا په وایټ هاوس کې په اوول اپس کې د ملاقات وکړه او په هغه سره شهباز شریف هم موجود و د هغې وروسته صدر ټرمپ چې دی هغه عاصم منیر ته د دنیا خپل فیورټ جنرال خطاب ورکړ سر مخلاص شو په خبره پاکستان نه غواړي چې چین په واخان کې د واخان په دهلیز کې سرمایه‌کاري وکړي او د هغې د لارې سنټرل ایشیا ته لاړ شي امریکا نه غواړي چې چین سنټرل ایشیا ته لاړ شي د افغانستان د لارې پاکستان غواړي د پاکستان خواهش دا دی چې د هغو خپل کوم پروجیکټ چې دی هغه کامیاب شي کوم چې د ډېر وخت راسره روان دی هغې ته د سی پیک چین پاکستان اکنامک کوریډور وایي او هغه طالبان دې ته مجبوروي هغه هم د امریکې سره لوبه کوي هغه هم د چین سره لوبه کوي امریکایانو سره دا لوبه پخوا هم کړې ده څو ځلې کړې ده پخپله دې صدر ټرمپ په 2014 کې ویلو چې موږ سره لوبه کړې ده هم دا صدر ټرمپ دومره لالچ کې راغلی دی چې د پاکستان د دې چالاکۍ او د دې فریبکارۍ باوجود بیا هم په پاکستان اعتبار کوي نو پاکستان چین نه پرېږدي په یو حال کې هم او غواړي چې چین پروجیکټ هلته کامیاب شي خو امریکا خو دلته هغې لاره نشي نیولی هلته خو کار شروع شوی دی البته په افغانستان کې د امریکې لپاره د چین لاره مټ نیول چې دی اسان دي او په دې لړ کې پاکستان چونکې خپل مقصد دی چې هغه سی پیک کامیاب کړي اوس پې کم باندې چې کار ولاړ دی او د واخان لاره ونیسي کوم چې د طالبانو د چین ترمنځ دا معاهده شوې ده چې پاکستان طالبانو ورته ویلي دي چې موږ په دغه کې په بازۍ ګمبد پورې سړک جوړو اخوا ستاسو سره کوو او چې کله دا کامیاب شي تر ډېره حده پورې لږ ډېر کار پې شوی دی ډېر کار پې نه شوی کوم چې ما سره لیدلي دي خو د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې موږ باقاعده د سی پیک چې کوم پاکستان د طرف نه شمولیت تاسو خبره کوئ د هغې په ځای باندې نیغ په نیغه معاهده وکړو او تاسو دې د لارې که چېرې داسې وشي کوم چې یو مشکل ترین کار دی او ډېر چیلنجونه دي په مخ کې د پاکستان افغانانو خلاف جګړه شروع کړې ده امریکا چې دا بیا د هغې لاره نیول غواړي خو ډېره حده پورې د دې کامیابېدو امکانات هم شته دی که چېرې داسې وشي افغانستان نه به سره څه جوړ شي افغانستان به وځلېږي په اقتصادي ډګر کې د سړکونو د بجلۍ د اقتصاد د مکتب د انډسټریز د دنیا هر قسم سرمایه‌کاران چې دی هغه به هلته راشي د چین په بلیون ډالر سرمایه‌کاري چې ده او دا لاره چې ده د دې خپل اهمیت دومره زیات دی قسم زه بیا وایم چې دا یو ډېر ګران کار دی خو دا په 2015 کې تاسو کوم خبرونه اورېدل په سوشل میډیا باندې د کې څه نه څه حده پورې صداقت و خو د هغې شکل چې کوم ښودل کېده هغه بدل و ما چې درته کوم شکل وویلو هغه بدل دی اوس په دې کې پاکستان یو بله لاره هم کوي بله لاره دا کوي صاحبه چې پاکستان اوس ځینې افغانان چې دي هغه ځان سره ملګري کوي او د طالبانو خلاف د اوسني واکمنو خلاف یو بغاوت چې دی د هغې لپاره یو لاره جوړوي هم په نړیوال ډګر ځینې سیاسي ګوندونه چې دي راوځای شوي دي هم پاکستان کې په دې باندې غونډې وشوې او پاکستان اوسني چې کوم کوشش دی هغه دا دی کوم چې ذبیح الله مجاهد کنفرم کړی دی او زما سرچینو ماته ویلي دي چې در اصل دا کوشش د زبرځواکونو په لمسه باندې کېږي او پاکستان پکې خپل مقاصد دي په دې موضوع باندې چې څومره خبرې ما مخکې کړې وې په اشارو کې څو ځله په مارچ کې مې پروګرام وکړو په جون کې مې پروګرام وکړو کله چې پاکستان په بیا حمله وکړه یعنې څو ځله ما ویلي دي خو نن د ډېرو زیاتو معلوماتو چې کله زما تصدیق کړل د مختلفو لارو د مختلفو سرچینو د مختلفو قسم اوسه پورې طالبان په دې باندې ښکاره خبره نه کوي او طالبانو خپل چې کوم تحفظات دي هغه موجود دي په خپله دننه هم ځینې خلک داسې دی چې هغه د پاکستان خفه کول چې دي هغې ته تیار نه ښکاري او د پاکستان شاید خواهشات چې دي هغې ته سم
یا په یو بل لالچ کې کتل کېږي یا یو بل مشکل لري، خو ځینې خلک وایي چې د افغانستان د تقدیر فیصله چې ده دا افغانان کوي او د افغانستان ځلیدونکی تقدیر چې دی هغه د واخان دهلیز دی او د واخان دهلیز چې دی په دې باندې سودا چې ده په دې باندې حق چې دی د افغانانو دی، دا حق نه د تاجکستان دی، دا حق نه د پاکستان دی، دا حق نه د امریکې دی، دا د افغانانو دی. او په دې کې غټه خبره چې زه کوم هغه دا ده چې دا دهلیز چې دی دا به هر څنګه چې وي دا شاعرۍ کې زه خبرې نن نه کوم چې دا د غمې دی او تاج دی او د بدخشان غمې دی، دا در اصل د ساه اخیستو د ژوندي پاتې کېدو یو داسې پټۍ ده، یو داسې لیکه ده چې هغه د آینده زرو کالو پورې تر څو پورې چې په دنیا په مخ باندې دنیا موجود ده د افغانستان تقدیر ځلولی شي او دې باندې نیغ ودرېدل چې دي، دې باندې قوي ودرېدل چې دي، په دې باندې کره ودرېدل چې دي، زه فکر کوم چې هغه ډېره خواري به غواړي، ډېره قرباني به غواړي، خو که ځان کلک کړی شو نو دا هر څه ناممکنه نه دي. زه غواړم چې تاسو په دې موضوع باندې د نه پس بحثونه کیږي، دا دومره غټه دعوه مې وکړه، دونه ثبوتونه مې وړاندې کړل، دونه خبرې مې وکړلې، امریکا څه کولی شي، پاکستان څه کولی شي، افغان طالبان په کور دننه د دې جنجال مخه څه نیوی شي، هغه په خپله د دې ځواب ورکولی شي چې کوم ما دعوې وکړلې، او که څوک دا خبره رد کول غواړي رد کولی شي او د دې زیات قوي دلایل او ثبوتونه لري، زه تیار یم چې د هغه سره بحث وکړم. زه خپل سورسز نشم درته ښوی، ما درته بیا وویل چې ما له طالبانو سره هم د رسېدګۍ کوشش کړی دی، د هغو خپل دا پروجیکټ لا اوپن کول یا ښکاره کول د هغو په کورني موضوعاتو کې نه دي، خو کوم ذریعې چې ما ته ویلي چې د افغانستان ته راتلی شي نو د هغې نه په یو ځای کې ما دا خبره ورسره هم کړې وه چې یاره زه به د دې موضوع کې ځینې خبرې او تپوسونه لرم، نو هغه وایي چې موږ به کوشش وکړو چې څه نه څه حده پورې ستا د یو نیم پوښتنې ځواب ورکړو، خو ما بهرحال تقدیر هلته کې ملګرتیا ونه کړه. دا و د نورزو پروګرام، زه رحمان بنری یم. تاسو که غواړئ چې دا پروګرام وګورئ نو د خپلو ملګرو سره زما د پروګرام لینک شیر کړئ، دا ډاونلوډ کول او خپلو پاڼو ته خجول چې دي د دې زه خواهش کوم چې تاسې مه کوئ او د دې اجازه نشته، د خپل خیال ساتئ.